لکه داسې ده چې زموږ د قوم ترجماني تقریبا د 2007 نه وروسته دې پلو کوم مشران چې زموږ راغلي دي هغو په صحیح طریقه باندې نه ده کړې. تاسو وینئ چې کوم حالات دی په الینګار کې د ډېرو سهولتونو نه نامحرومه پاتې شوی. ملک شي برار مشکل دي شاسان قدردان شي قدردان ملک شي برار مشکل دي شاسان قدردان شي قدردان قدردان شي قدردان ته د وټ حقدار زمنګ ته راځي په کار زمنګ ته یې امیدوار زمنګ ته د وټ حقدار زمنګ ته راځي په کار زمنګ ته یې امیدوار زمنګ او ته د ګملې ګل وې ځکه ستا شو دا نشان قدردان شي قدردان. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومند د یو نوي پروګرام سره مینوالو په ضلع محمد الینګار کې موجود یم. کتونکو دلته کې الیکشن را روان دی، بلدیاتي الیکشن. په هغې کې د ځوانانو حصه اخیستې ده. د دې سره خبرې کوو او ورځو د ده په طرف باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. خپل تعارف مینوالو سره وکړئ. زما نوم شبیر احمد دی او زما تعلق هم د الینګار نه دی. څنګه هم دې اړخ ته سوچ وکړو چې دې مشرۍ دا پوره ذمهواري دې طرف ته تاسو رالی؟ اجاز صاحب، لکه داسې ده چې زموږ د قوم ترجماني تقریبا د 2007 نه وروسته دې پلو کوم مشران چې زموږ راغلي دي هغو په صحیح طریقه باندې نه ده کړې. تاسو وینئ چې کوم حالات دی په الینګار کې د ډېرو سهولتونو نه نامحرومه پاتې شوی دی. نو موږ دا وویله چې یار نور خاموشه نه شو پاتې کېدلی او د خپل قوم دپاره خپل کوششونه کړي دي او کوو به یم انشاءالله. نو دقې را پاڅولي. که دا راته لږ ووایي کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ؟ زما تعلق خو د پی ټي آی دی، خو دې وخت کې زه په آزاد حیثیت باندې الیکشن کوم. ها، لکه زیاتر موږ وګورو ډېر کسان هم ولاړ دي، مقابله هم ده. خو لکه کله چې الیکشن وګټلی شي نو دا خلک چې کم دی نو په یو بل پسې شپېلي وی یا نور چې کم دغی نو هغو ته څه میسج ورکول غواړي؟ اجاز صاحب، زه به دا ووایم چې هغه دغه وایي چې کوم کراړین ګروند ته کوزیږي هغه د جیت په سوچ باندې کوزیږي. نو هار جیت دا د کیل حصه ده. هغه پښتو کې یو متل دی، وایي پښتون له وړه مضر دی او پړه مضر دی. موږ به هار هم تسلیموو او جیت به هم تسلیموو انشاءالله. موږ وکتل تاسو لاړئ پنجاب ته، هلته کې تاسو له پوره استقبالونه وشو. نو د هغه خلکو ته څه میسج ورکوئ 2 ورځې پاتې دي الیکشن ته؟ کوشش دا وکړئ څومره هم چې د الینګار د وي سی 11 ملګري دي، کوشش دا وکړئ چې خپل ووټ کراس کړئ، ځکه چې دې کې ستاسو د ووټ پته هم لګېږي او بل دا ده چې دې باندې دا ستاسو علاقه پورته راځي. نو کوشش دې وکړي چې هر سړی دې راشي، ضروري دا نه چې ماله دې راکړي، چاله یې ورکوي خو ووټ دې پول کړي. ووټ دې پول کړي. نور مینوالو ته څه میسج ورکول غواړي په غټه سطح باندې کوم چې الیکشن کېږي د هغو په خاص مې دا دی ټولو ملګرو ته چې ذاتیات حملې مه کوئ او په سیاست کې اندروني سیاسي اختلافات ساتئ، خو ذاتي حملې په چا باندې مه کوئ. دغه خواست مې دی ټولو ته. مننه د ټیم راکولو، یو جهان مننه. کتونکو دا زموږ مشر اوس په دې ځای باندې ما او کیمرامین رحمان مومند له راکړي اجازت د یو بل پروګرامه پورې. والسلام. کړي په تا اعتبار خلک ټول د ننګرهار خلک سپورټ ته ستا تیار خلک کړي په تا اعتبار خلک ټول د ننګرهار خلک سپورټ ته ستا تیار خلک تارا کوڅه کې تصویران دی یوې ځان قدردان چې قدردان ملک شي برار مشکل دي شاسان قدردان چې قدردان قدردان چې قدردان تاسو چې څوک کر وخی غر سره بسر وخی ازان په خنجر وخی وای بخ منیر در